اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول به په خیر سره د صحت په جامه باندې به پټ په عافیت سره به حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې مالک د کائناتو دی، خالق د کائناتو دی، رازق د مخلوقاتو دی او زمونږ د زړونو په پټو رازونو خبردار دی. او بیا په کروڑهاو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی او زما او ستاسو څومره حاجتونه چې دي الله رب العزت دی حاجتونه زموږ پوره کړي، زموږ ارمانونه دی الله پوره کړي، الله دې زموږ دنیا هم ښایسته کړي او آخرت هم الله زموږ ښایسته کړي. او د چا که په زړه کې څه ارمان وي، اولاد نه وي الله دې ولا صالح اولاد ورکړي، چا سره مال نه وي الله رب العزت دې مال ورکړي. نننی عمل ډېر ناشنا عمل دی، ډېر داسې ناشنا عمل دی چې دا به تاسو ته حیران بشئ. ورته دې ته عمل ته داسې ویلی کېږي چې پیسه ډبل کولو والا عمل. تا پیسې چې د کوم دي یو په دوه باندې یو هغه دغه والا ډبل شه معامله ده نه، دا د الله د کلام په برکت باندې به دا ډبل کېږي. اکثر خلکو دا زړه کې خیال راشي چې کېدای شي زه دا وظیفه وکړم نو د وظیفې نه پس به زه به لکه 100 روپۍ کېدم نو د هغې نه پس به سهار چې راپاڅېږم نو 200 پرتي او 10,000 به پرتي نو سهار به راپاڅېږم 20,000 به ترې جوړې شوي. نه، د پیسې ډبل کولو د وظیفې مطلب دا دی چې الله رب العزت به ستا چې کومې پیسې تا سره وي دې کې به الله دومره برکت اچوي. که ستاسو 1,000 روپۍ وي نو الله به هغې کې دومره برکت اچي چې هغه به د 2,000 روپو ستا حاجت پورې کوي. نو دا ډېر اسان عمل دی او ډېر بهترین عمل دی، بې شمېره خلکو کړی دی او د الله د کلام نه دی. به دا خبره لنډه چې د الله د کلام نه دی به دې باندې زمونږ یقین دی، ایمان دی. چا نه وي چا باندې زور نشته، زه چا نه څه پیسې نه غواړم، ستاسو دپاره ما د محنت وکړو او ښه دلته به یو وړوکی درخواست درته کوم چې د زما د دې وظایفو د اجازت دپاره وړوکی شرط دی. شرط دا دی چې یو د خپل مونځ او دس اهتمام کوئ، د حرام مال نه ځان ساتئ، دروغ مه وایئ، په دروغو باندې مال مه خرڅوئ او چینل سبسکرایب کوئ. دویمه خبره دا ده ویډیو لایک کوئ او کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله یا خپل نوم ولیکئ. څوک نشي لیکلی نو هغه بس چې ټوله ویډیو وکتل او یو سیکنډ هم د ناخوا دې خوا نه شو هغه ته اجازت دی. دا یوه خبره. دویم درخواست دا دی چې کومه زمونږ کتونکي دي نو هغوی نه دا یو درخواست دی چې کومه ویډیو هغه په چینل وګوري نو د هغې په باره کې به زما نه بیرته تپوس نه کوي، ما نه په هغه شي باره کې تپوس وکړئ چې کوم ما نه وي کړی، زما په چینل کې نشته دی او هغه ما نه وي کړی. اوس ګوره زه دومره یو ټکی په پښتو کې څومره په ښایسته انداز کې تاسو ته ویم او ته ما نه بیا هم د دې باره کې تپوس کوې چې هغه څنګه دی. نو دومره خو زه اوزګار نه یم که نه، لکه د هر انسان ځان ته د هر سړی وګوري څومره کارونه دي. نو دلته یو ځل چې ما ځان ستړی کړو نو په دویم ځل ویډیو وګورئ، په درېیم ځل ویډیو وګورئ. به دا یو وړوکی درخواست نو بس د دې څوک نه پوهېږي نو په دویم ځل باندې او درېیم ځل باندې کتی شي، خو ما نه به د هغه ویډیو باره کې تپوس نه کوئ چې کوم به دې چینل کې مخکې نه موجود وي. ښه دا به څنګه پیسې داسې ډبل کېږي دا چې ستا کومه تنخواه تا ته میلاو شي یا دې په کور کې کوم بچت پیسې وي یا تا سره په جب کې پیسې دي یا کاروبار په کومو پیسو باندې کې نو چې کله هم تا ته پیسې د هر ځای نه میلاو شوي، څه شی دې خرڅ کړو، تنخواه درته میلاو شوه، چا له دې پیسې قرض ورکړې وي واپس یې درکړي یا دله چا قرض درکړو، داسې یو سړی دی چې تا له قرض پیسې درکړي چې زه به دې باندې ځان له کاروبار کوه، نو هغه پیسو باندې د عمل کول دي. انشاءالله العزیز دغه پیسې چې دا کمې تا سره دي که دا 1,00,000 وي تا چا نه قرض واغست 1,00,000 د کاروبار دپاره، الله رب العزت به تعالی دا پیسې د دې عمل په برکت باندې دا به تعالی دومره درکوي چې تعالی به الله 2,00,000 روپۍ درکوي، 1,00,000 روپۍ به ستا څه پاتې کېږي او یو ته به خپل قرض هم ادا کړې. خو یو درخواست کوم زمونږ په دې معاشره کې یو کار دا شروع شوی دی چې اکثر خلک جاړي او خلکو ته چې د الله بس ګیرې مو پس شرمېږم او پساوې مو لږ مهرباني وکړه ما سره نیکي وکړه، بل مسلمان پې زړه وسوځي که هغه وله 1,000 1,00,000 2,00,000 روپۍ ورکړي نو هغه بیا چې کله دې واپس غواړي نو بس هغه خلک پښتانه وایي
وایي چې چا نه قرض چاله ورکې نو یو ورڅه غټ کاڼی هم ورکړه چې هغه تا کله پیسې غواړي نو چې واپس د دا سر ولي نو داسې چل مه کوئ. قرض ورکولو کې الله رب العزت ډېر برکت یې ښودی دی، مسلمان دپاره ډېر زیات اجر دی. او حضور علیه السلام فرمایي چې د دې دپاره خو اجر دی، خو که چېرته د سړي د پیسې بیرته غوښتلې او د سره نه وي او دوله بیا مهلت ورکو بیا یې موقع ورکړه نو د هغې کې بیا نورم اجر دی. نو کوم کسان چې قرض اخلي نو د غلا او یا د خوراک په نیت یې مه اخلئ. قرض واخلئ او الله ته سوال اوچت کوئ، یا الله د سړي نه وي لکه په سوال باندې لاسونه اوچت کوئ او وایي چې یا الله د انسان ما سره نیکي وکړه، د سره ښه وکړي په دنیا او په آخرت، او یا الله ماله توفیق راکړي چې دله زه دا قرض واپس وکړم. نو الله رب العزت به بیا تعالی توفیق درکوي. او که ستا نیت کې هم دا نه وه، د بعضې خلکو نیت کې هم نه وي، زه بس پیسې ماته میلاو شو اوس دا شرمېږي، نو بیا به الله توفیق نه درکوي. نو راځم خپل عمل ته. دا ضمناً یو څو خبرې راغلي تا سره چې پیسې د هر طرف نه راغلي، څه شی دې خرڅ کړه، ستا سره بچت وي، تنخوا درته میلاو شوه، نو آخري چې کوم 10 صورتونه دي په دې کې څلورم نمبر صورت دی. کوم صورت دی؟ سورة الکوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت چې کوم دی دا په هغه پیسو باندې چې تا ته د هر ځای نه میلاو شي په هغه باندې وزل ووایه، یا یې که وزل یې نشي ویلی یو ځل ووایه. او که چاله دا صورت نه ورځي نن سبا الحمدلله تعلیم ډېر ښه شوی دی. زموږ دا ماشومان چې په سکولونو کې سبق وایي که هغه جنکۍ دي او که هلکان دي یا هغوی باندې ووایه، خپلو بچو باندې یا د کور کې زنانۍ هغې باندې ووایه وایي دا پیسې دم که. بهتره خبره دا ده چې سورة الکوثر او وزل ویلی شي، که وزل نه چې یو ځل خو ویلی شي نو او هغه پیسو باندې چوف کا او بس کېده. الله رب العزت به پکې ډېر لوی برکت اچوي او تاسو به حیران شئ. اعمال کوئ، اعمال کې الله رب العزت ډېر لوی برکت اچولی. دا زمونږ د غریبۍ غټ سبب چې دی که نه، دا موږ سره چې دا پیسې نشته دی نو موږ خو به زمونږ هغه فرض عبادتونه داسې دي نو چې بس سړی به ورته حیران شي. نو نفلي خو بیخي خلک نه کوي. بل د دې اعمالو نه د خلکو عقیدې اوچتې شوي دي، وایي مړه به دا لاسي شی شو زه به صورت وایم او دموم به. اصل کې عقیدې د خلکو کمزورې شو، داسې فرقې راووتې چې د خلکو عقیدې کمزورې کړې، نو واپس دا د الله کلام طرف ته راشئ. او دې وظیفې سره تاسو یو بله خبره وکړم. ما وختي به تاسو ته به دې ویډیو کې یو خبره وکړله چې چاله قرض ورکوئ. و داسې یو کس دله راغی او محتاج دی او تا نه قرض غوښتو، خو د انسان په زړه کې دا یره وي، معاشره داسې شوې ده چې کیدای شي دا قرض ماله واپس رانه کي. نو د هغې دپاره یو ډېر ښایسته عمل ښیم که تاسو دا عمل د وړوکي عمل وکړو نو چې چاله قرض ورکوئ نو انشاءالله دا یره به نه هغه پیسې به تاسو ته واپس هغه سړی ښه په خوشحالۍ درکوي. که داسې څوک راغی او تا نه یې پیسې غوښتې او ستا زړه کې دا و چې یاره داسې زمانه داسې نه سبا پیسې غواړم او دا خفګان ته ورسي، نو د هغه نه داسې یو طرف ته شو، هغه پیسو باندې کمې پیسې چې ته قرض ورکوې بیلې کړي دي 2000 10,000 20,000 1 لک څومره چې دي هغې باندې داسې په طریقه باندې دا یو آیت کریمه انا لله و انا الیه راجعون دا چې پې ته ووې او به دې باندې ورچوف کړي او بیا دا پیسې ورکړي، انشاءالله العزیز دا سړی به په هره طریقه دا پیسې تا ته واپس کوي، خفه کوي به دې پې نه. نو دا نننۍ وظیفه وه. الله رب العزت دې موږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو او موږ باندې الله رب العزت مکه او مدینه ولیدلی کړي. الله رب العزت زموږ اعمال ښایسته کړي، زموږ بچي دې الله نیک عمله کړي او زمونږ څومره پریشانۍ نه چې الله دې په خوشحالۍ بدلې کړي. دنیا کې چې څومره مسلمان په تکلیف کې دی الله رب العزت دې د هغې نه تکلیفونه اوچت کړي. بس دا ستاسو دپاره یو وظیفه ما راوړله، درته مې وښودله. یقین کول نه کول ستاسو کار دی. ما خپل طرف نه خپله ذمهواري پوره کړه. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله العزیز د یو بلې وظیفې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت راکوي. د الله په امان.